لکالا ونتلی دا ملنگ ملنگ تلی گاتا گرچخ کلی دا لکا خوش رنگ تلی مست گرزی آزاد گرزی اسنا کبھی خطرات تلی پوسی جنگ ٹلی دی نکڑی چا پروات تلی پوسی جنگ ٹلی دی نکڑی چا پروات تلی بیائی مخلاران شی نکبی سر پاتلی اس طول دنیا کے نمبر وند طلب جان اسی جنگ ٹلی دی نکڑی چا پروات تلی درتا سوالو نا کبھی زرمنا تو نا کبھی درتا سوالو نا کبھی زرمنا تو نا کبھی ماتا شوانا کارا شوا سما شوا فلا رشوا بیا بدا سن کبھی جنگنا تو بگارا شوا زانتا یہ نسکور اکڑا بیا خاقا امریکا تلی بوسی جنگ ٹلی دی نکڑی چا پروات تلی اسی جنگ ٹلی دی نکڑی چا پروات تلی بیائی مخلاران شی نکبی سر پاتلی اس طول دنیا کے نمبر وند طلب جان اسی جنگ ٹلی دی نکڑی چا پروات تلی سترگی ہر چاہتی درتا در مظلوم آواز شوی شولی سر دا پاسا سر شولی تاکلو رو خاطری سمرا بختا ور شولی اس کا فیگر سوک فخر پتا وائی سماتالی پوسی جنگ ٹلی دی نکڑی چا پروات تلی اسی جنگ ٹلی دی نکڑی چا پروات تلی بیائی مخلاران شی نکبی سر پاتلی اس طول دنیا کے نمبر وند طلب جان اسی جنگ ٹلی دی نکڑی چا پروات نمبر اچھی تاثر میں عامر آجی وامر آجی تاثر لایف مرکه لرم ملګری دی بس په ژوندۍ بڼه باندې ویني بس دا مایک دماغه پولیس یې ویني پولیس راپاته او بالکل بس ملګری دی په ژوندۍ بڼه باندې ویني خپل پیغام ورته بس الحمدلله د خدای پاک د شکر ځای ده د الله د احساناتو ځای ده چې رب ذوالجلال زموږ د شهیدانو زموږ د زخمیانو زموږ د کونډو یتیمانو هواز وارویدو نن هغه یوه پته ده چې د افغانستان خلکو ډېر وخت 43 کاله د دې انتظار کوو رب ذوالجلال سره خپل وعده ترسره کړه هر وخت د الله شکر ادا کوو خدای دې وکړي چې د الله نظام موږ وساتو او کټ مټ یې داسې تطبیق وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام تطبیق کړی و خیر اوسې الله پاک دې وساتي نو بس مجاهدین خو انشاءالله نږدې دي عسکر خو ووتل ستاسې ولر ټول ټاوران هر شی ټول خالي شو په مکمله توګه نو انشاءالله خیر په ډېر نږدې وخت کې مجاهدین ملګري به داخل شي محبس ته او وینا به وکړي هغې بعد به د مدیانو د خلاصون لړۍ شروع شي الحمدلله دا د خوشحالي ځای ده چې ټول خلک په شوق و ذوق د اسلام بیرغ ته تسلیمیږي او دا د خوشحالي ځای ده چې ولس له حق الاسلام سره مجاهدینو سره ده دا د افتخار ځای ده الحمدلله دا وطن د اسلام دلته ته کفر ګزاره نشي کولی دلته چې هر جابر راغلی سر یې خوړلی دی ومن الله توفیق پیرانو تاسو بس نه یاست خیر یوسف بس یو سلام وکړئ ملګرو ته بس دا ملګري هم د برمل او خوست سره تعلق لري نو بس دوی هم خوشحاله دي انشاءالله خیر بس خلاص بس ډېر زر دا کماندان خولۍ ده او
د قمندان د بلاک خولۍ ده چې ماته په غنیمت کې راپاته ده او انشاءالله چې مجاهدین راشي ورته تسلیم دي. چک یا